د جمعې ورځ وه او د جمعې منځله یې تیاري کوله. جمعې منځله یې تیاري کوله. زما خدایه شانتي مه ملا مور ملا به مې عجزه له غوړه کړه او عجزه له مې لاسونه مې وله غوړ کړو خپې به مې وله غوړې کړې او ډېره به زه خفه کېدم ډېره زیاته خفه کېدم. زه دې ځای ته را رسېدلي یم د مور په دعاګانو را رسېدلي یم د دغې عجزې په دعاګانې باندې زه دلته ناسته یم. الله دې ولې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. سره زما د ورور زما سره زما د بلې مور زما سره زما د بل ورورو او سره د ټولو مؤمن مسلمانانو دغه عجزه مور مې په دې باندې زه راغونډوم هغه رانه هم لاړه. ښه د دې نه مخکې چې کوم دی نو زما ورور و عجز زما نه مشر و یو 2-3 کاله نو زه د دې سختو د لاسه نه کور را وتښتېدم. هر روزانه به یې زه وهلم ټکولم وهلم به یې ټکولم پلار به یې ووهلم تبرګو به یې ووهلم په لبړو لبړو به یې ووهلم نو بس په خوله باندې مې ځګونه رالو ساه به مې بند شو وبتښتېدم بهر ته. زما بابیله د الله ژوند ورکړي جو هغې به زه خلاصه کړم او بهر ته به وتښتېدم بیا به یېرېدم د یېرو نه به کور ته نه راتلم. په لارو کوڅو کې به اوده وم زما را مور چې کومه ده د عجزه به اوده کېده نه چې تر کومه پورې به یې زه کور ته نه وم رادننه کړې زه به یې په ځای کړې نه وم د عجزه به نه اوده کېده. الله نو بیا چې کوم دی جو هر روزانه به یې وهلم ټکولم زه د کور نه وتښتېدم ما یې زه خدا پلاره دا چې نه شم برداشت کولی بس زه انسان یم ما سره ظلم مه کوه ما یې زه به د نه وتښتمه او بس زه نه من دا ظلمونه نه برداشت کېږي خو د هغه په ما باندې پروا هم نه وه. الله د هغه په ما باندې پروا هم نه وه او زه د کور نه را وتښتېدم. ما دا پته نه وه چې یا خدای پاکه زه به چېرته ځمه زه به په کومه باندې ځمه خدایه زه به په کومه باندې ځمه د الله په اسرې باندې زه د کور را وتښتېدم او هېڅوک مې هم نه و. زه په دې هم نه پوهېدم چې دا اجړا څه ته وایي او بدک څه ته وایي او نرښځی څه ته وایي او ترانسجنډر څه ته وایي او دا څه ته وایي او دا څه ته وایي په هېڅ هم نه پوهېدم. د الله په اسره باندې راووتم او بس لاړم. نو چې کال یو نیم مې کېدو نو ورور مې په سعودي عرب کې اکسیډنټ وکړو لکه روډ یې پار کوو چا راته ویي هغه عجز چې کوم دی جو حمام ته تللی و سقاوي ته تللی و سلون ته تللی و ځان یې دا ویښته سیټ کول د جمعې ورځ وه او د جمعې منځله یې تیاري کوله. جمعې منځله یې تیاري کوله. زما خدایه وایي د کاکا خو به وژاړمه یا خدایه د مور به خو وژاړمه که د ورور به خو وژاړمه که د بلې مور به خو وژاړمه یا زما خدایه زما خو زړه ستړی شو یا خدای زما خو زړه ستړی شو یا خدایه یا خدایه په دې مسلمان د دې غمونو نه وساته خدایه. هغه عجز ورور مې هم وفات شو د دې دنیا نه لاړو خدایه. ما پسې به داسې ګرځېدو لکه د لیونو راپسې به ګرځېدو وایي زما وروره بس که راځه کور ته تا خو ماله ملا ماته کړه زما ملا کمزوري شوه زموږ نه لاړې او دشمنان نه باندې خوشحالېږي او بس که کور ته راځه ما وي نه وروره تاسو زما سره ظلمونه کوئ تاسو ما بښئ او زه نه شم په دغه کور کې نور ټیم تېرولی زموږ خو د پلار خوی ډېر خراب دی زما پلار به دغه زما ورور له به جنګونه وو که نه جنګونه وو اسفات کې جنګونه وو د 2009 د 2008 خبره کوم ما د ورور عجز به ځان له دغه جامې جوړې به یې جوړولې درزیتوب به یې کوه هغې ته به هم زما پلار نه پرېښودو مور به مې ځان له عجز جامې جوړولې دا نه به یې له 100 روپۍ ګټلې هغې ته به هم زما پلار نه پرېښوده جګړه شوه چې زما د پلار چې کوم دی زما ورور سره یې جنګ وکړو زما په ورور پسې پوجیان نادن نه کړو او هغه ظالمانو زما د ورور د مخ له داسې کړس ورکړو چې د غوږ پرده یې بله وشله بله غوږ پرده یې بله وشله بله عجزله زما خدایه د غوږ پرده یې بله وشله بله هغه ټایم کې زه کور کې نه وم ما ته بیا زما خور لګیا وه
ما ته زما خور لګیا وه که زما بابي راته لګیا وه. وایي دې پوځیانو ول دې مخ له وایي شړک راواچو چې شړک یې بله راواچو وایي سترګې یې پرې تورې کړې او په عاجز باندې سچل پې وشو راغوځار شو او د غوږ نه یې وینې را روانې شوې کوڅه یې وې د غوږ پرده یې وشلېدله بیا به یې غوږ کار نه کوه په غوږ کې به یې دا پیپونه کېدله نونه به یې په غوږ کې کېدو وایي خدایه هغه عاجز هم زمانه لاړو که نه هغه خو هم زما دویمه مور وه هغه هم رانه لاړو. وایي شریف دغه شانتې ژوند تېرېدو ما خو دا غمونه په ما باندې تېرېدو د ځانه مې د دروغو چې کوم دی نو ځان له خنداګانې کوم ځان له تسلي ورکوم ځان له خپله باندې حوصلې ورکوم چې دا خو مسافري ده او دا ژوند چې کوم دی دا خو ډېر سخت دی نو هغه